دا د چهاردرې ولسوالۍ په زړه کې تیره شوې د کندوز مزار لویه لاره ده. د دغې لویې لارې یو شمېر برخې د تېرې ادارې پر مهال د لویو موټرو د ډېر وزن بارولو له امله ویجاړې شوې وې، خو دلته یې تازه مسؤلینو بیا ځلي ترمیم ته ملا تړلې. د دغه ولایت د ټولګټ چارو ریاست چارواکي وایي دغه سړک په اساسي ډول رغول کیږي او په خبره یې د لویو لارو د تخریب د مخنیوي او ساتنې برخه کې هم ټول اړین ګامونه پورته کړي دي. خو د عامو خلکو مسؤلیت دا دی چې د سړک حریم ته صدمه ونه رسوي او د اوبو د لکه دوکانونه دي یا ساختو ساز دی د هغوی څخه په کلک ډډه وکړي او هغه کارونه ونه کړي. یو موټر چلونکی دی چې هغه زموږ طرزالعمل مراعات کړي، زموږ د طرزالعمل مطابق خپل بارونه یوسي، نو انشاءالله آینده دپاره به زموږ سړکونه عمومي شاهراوې له منځه نه ځي. په ورته مهال بیا د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي او یو شمېر موټر چلونکي د دې لویې لارې د بیا رغونې د چارو په پیلېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د چارو په بشپړېدو سره به مزل را لنډ او موټر چلونکو ته په بېلابېلو برخو کې پوره اسانتیاوې برابرې شي. ډېره اسانتیا به انشاءالله تعالی په دې باندې راشي. انشاءالله دا 4 ولایتو لاره ده انشاءالله تعالی، نو ولس د چهاردرې خلک غونډې خوشحاله دي انشاءالله. موټر چلونکو هم دا غوښتنه چې بار خو باید غټ موټرونه په اندازه خپل په اندازه باندې چې دولت ورته قانون ورته ایښی همغه اندازه بار کړي او لږ احتیاط وکړي. خواهشاً کم بار کنه که سرک خراب نشه. سرک خراب شد باعث تخریبی موتر میشه، تخریبی حادثات میایه پیش میایه. د کندوز مزار لویې لارې ترمنځ په چهاردرې سیمه کې د عمومي سړک د بیا رغونې چارې په داسې حال کې پیل شو چې د ټولګټ چارو ریاست له لوري په نږدې راتلونکي کې د ګلتیپې سړک د جغل اچونې او د کندوز ارچي لویې لارې د پاتې سړک د قیر کولو چارې به هم پیل شي. محمد الله ارچوال د افغانستان ملي ټلویزیون کندوز.